نن دغه کتاب الطب مسأله علماء من د دنیا په سطح طب دوه قسمه اقربادین او علم طب د مفرداتو په دنیا کې دوه نظریې وي یو نظریه ده چې هغه طب مؤثر ده چې هغه کیمیاوي جوړښت لري چې د مونږ په کتابونو کې دیته اقربادین وایي کیمیاوي جوړښتونه باندې چې مونږ علماو په دې کار هم کړی مثلا 4-5 قسمه دواوې راواخله هغه سره یو ځای کا یوه دوا تر جوړه کړه دا د یونانیانو مفکوره وه دا به یونانیانو په مخ ویو دا طب چې دې ته طب د اقربادین ویلې دغه طب چې د هند خلکو طب د مفرداتو طب اسلام چې راغی اسلام د مفرداتو د طب نسخه عملي کړه په ټوله بخاري کې په ټول کتاب الطب النبوي کې طب د مفرداتو تر دا اوسه پورې په افغانستان کې د موږ زاړه سپین ږیرو زړو ښځو د مفرداتو طب استعمالو څو لنډ مثالونه یې وایم سپین ږیرو شیخ صاحبانو که خفه کېږئ نو ما ته به وایئ خیر د داسې پوښتنه درنه کوم کله به چې یو د سړي په نس باندې درد شو دوا مو څه یې ورکولی د دواونه تېر شي خپل کورنی طب مو څه وي سپیر کوي مفردات دي او که ترکیبي موادو کله به چې یو چا ته د اسهال مرض ورغی دوا مو څه شی ورکوله دا مفرداتو که ترکیبي طب وو دلته چې څومره خلک یې علما او سپین ږیرو دغه د مونږ قلم ته یادوئ سپین ږیرو تاسې نه به پوښتنه وکړو څوک به چې مریض شو طب مو مفردات دغه دوا مو چې ورکوله ترکیبي موادو او که مفرداتو هلته مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طب زه نه وایم چې دا ناروا مونږ کار کړی دی ما د خبرې غلط تعبیرونه کوي دواړه علوم دي ولې مو پرېښود ولې په کتاب الطب د بخاري کې دوا باب ده باب الشونیز دواء لكل داء الا الموت یو شی ذکر کوي ولې وایي چې د سترګو دپاره دا موږ مرخیړی ورته وایو عرب فارسیبانان سمارق ورته وایي څوک د مځکې ستوري ورته وایي پښتو کې هم ډېر نومونه لري د سترګو دپاره ماؤه شفاء للعین ولې نن هغه طب د مفرداتو طب شاته پاتې شو غربي طب مخته راغی تاسې فکر کوئ چې نو څه وسول خو ښه وسو نه داسې نه ده د موږ نسخې وړل شولې موږ ښه مواد ویوړل شول په ټولو کتابونو باندې نن ټوله دنیا موږ ته پیغور راکوي ټول دنیاوال نن موږ ته وایي مسلمانانو علم نه ده زده که علم د مسلمانانو زده وی په علمي طب کې ولې په یوه دوا باندې عربي لیکنه نشته ولې عربي لیکنه په دواو باندې نشته ټوله لیکنه په انګریزي ده دا دلیل دی دا چې د نصرانیت دین د علم دین ده د کفر ادیان د علم دین دي د موږ خام مواد دوی ویوړل د موږ خام مواد دوی راواخیستل عناوین دوی ورته جوړ کړل نن هغه کتاب هغه دوا چې حدیث کې راغلی وه عربي نومه د رسول الله په نوم نن په انګریزي باندې بدل شي نن ټول طب غربیانو نیولی د موږ خام مواد دوی ته ترجمه کړي د موږ د خامو موادو نه دوی استفاده کړې نن په ټول ځوان نسل باندې د الحاد لویه مقابله له دغه جنه شروع ده دې مسله کې ته نه علما نه ملامتوم ډاکټر صاحبانو ټول د اسلامي امت داعیانو ولې تاسې په دې پوهېږئ چې نن ځوانان ورځ تر بلې نه د کفر په جال کې ډېر غورځي ولې لکه هغوی علمي میدان ته ځي مولانو څه خدمت کړی ده طب کې ته ما ته کتاب راوښی چې یوه دوا د ملا جوړه کړي په هغه د عربي لیکلي د چا خیانت ولې موږ تسلسل ورنه کړ ولې ما د علم د کتاب الطب تسلسل ورنه کړ هغه خام مواد مو ولې عناوین جوړ
چې نن پر مختلف دنیا کې مونږ هم خپلې دواوې درلودله. ویلي بیا د بخاري د کتاب الطب د څه لپاره د رسول الله د نبي علیه السلام صلی الله علیه وسلم نه دا دومره ډېر طب چې عایشې رضی الله عنها نقل کړ. 400 کاله دغه غربیانو حاویل طب د امام ابوبکر رازي رحمه الله خپل مصدر ګرځولې وه. حاویل طب یو کتاب د ما سره خپله کتابخانه کې شته، ډېرو جلدونو کې ده. دغه کتاب غربیانو د علم طب خپل مرکز ګرځولی، ترجمه یې کړ، د هغې نه استفادې وکړلې، هغه یې راواخیستله خام مواد، هغې ته عنوانونه دوی ورکړل، په خپل نوم یې نن ټول طب استعمال کړو. موږ علماو موږ څه شی وکړل؟ ولې موږ دغه علم په مخ بونسو؟ ولې دوی موږ نن په نننۍ نړۍ کې موږ غوښتنه دا لرو څومره علوم چې کافرانو جوړ کړي راوړئ خو عنوان یې مه راوړئ، لکه څنګه چې دوی د موږ خام علوم ویوړل، عناوین یې وربدل کړل، په ځان یې تمام کړل. نن باید موږ هم همداسې وکړو. دا مو یوه ګیله ده، نه تنها په دغه میدان کې په ټولو عناوینو دلته به د امارت مسؤلین هم ناست دي. ما یوه خبر واورئ، د موږ امارت چې افغانستان باندې الله حاکم کړی، څومره لوګو وې، دا لوګو څه ده؟ دا عنوان لکه د دې مجاهد تر اوسه پورې د ښاروالۍ د کابل لوګو مرغه ده، په خوله کې یو شی نیولی. خیر د علماو د دغه پوښتنه خو وکړئ چې څه معنا لري، د چا شعار ده؟ دا د یهودیت د څه معنا شعار ده؟ ولې نه بدلېږي؟ طلا به مولا دا داسې خبرې خلکو ته کوي، طلا به مولا خلکو ته د مانده خبرې کوي، ټول عمر به په څښاکو په دغه مسایلو تېروي. ولې علماو دا د چا مسؤلیت؟ خیر د تاسې د امارت فی الحال نظام کې چې څومره لوګوګانې د ټیر نظام کوم یو مو بدله کړې؟ ولې مو په بدلون فکر نه ده کړی؟ ولې د اسلام شعائر نه راوړئ؟ ولې د دغه لوګوګانو باندې فکر علما نه کوي چې دا د یهودیت کومه یوه نښه ده؟ کله کله داسې شعارونه وي، دا اوس خلک ډېر اعتراض کوي، هغه ځای ښه یې منه چې څوک پلانکي وزارت لوګو کې سترګه ده. دا په دنیا کې یوه عقیده ده چې د شیطانیزم او د دجال د فکر خلک چې هغه مذکوره مخته وایي، دوی سترګه نه کړه، دا د دوی د شعایرو د دین نه سترګه نه کړه. نن موږ په لوګو کې هغه لرو. ولې؟ موږ علما وایي چې دا خو موږ کار نه دی. د چا کار ده؟ داسې شعایر دلته د کفر بیرغ منئ؟ منئ؟ جواب خو راکئ. منئ چې نه یې منئ؟ خو دا خو د کفر شعار ده. ولې داسې لوګوګانې نه بدلوئ چې د کفر او د یهودیت او د نصرانیت شعارونه دي؟ څوک به یې بدلوي؟ خو دماغ د تا د علماو مسؤلیت. موږ فکر کوو چې علم بس دا یو اړخ رانیوالی د نور هېڅ شي نشته. نن ټوله کفري دنیا د موږ او تاسې دا بعیده مه بلئ چې ځوانان د موږ له لاسه وځي. ځکه مو له لاس نه وځي، ځوان فکر کوي چې د مولانو د اسلام که د طب علم وایي نو په یو شی خو به د دوا کې وکړي. دا بیچارګي ته نه ده معلوم چې دا خام مواد د موږ دوی ویوړل، عناوین یې بدل کړل، هلته عربي کې یو نوم دوی په بل نوم راواخیستل، موږ ته راوړل. ملامت نه وایي، کتابونه دوی د موږ ځان سره ویوړل. 3 میلیونه مخطوط. نن د مکې او د مدینې 2 کتابخانې دي. د مدینې کتابخانه کې تقریبا تر 80,000 زیاتې نسخې دي، که 1,80,000. د مکې کې تر 1,00,000 زیات. دا د دنیا غټه کتابخانه ده او د موږ د اسلام لویه کتابخانه چې 3 میلیونه کتابونه دا اروپا او غرب کې. تاسې د ځان سره فکر وکړئ. موږ یوه خبره اخرینۍ کوو، موږ په اسلامي نړۍ کې چې کومه شفاخانه درلودله، په دنیا کې شفاخانو ته تر هر چا نه موږ ډېر خدمت کړی، ډېر خدمت مو کړی. بله ورځ عبدالسلام ضعیف صاحب زوی ما ته پیغام پرېښی ووایي زه مدرسه کې مو جلسه ده، بیا یوه مجله لیکو، یو مضمون د تا طرف نه راوړي. ما دغه مضمون ورته ولیکه شفاخانې په اسلام کې. په شفاخانو کې کتابخانې ده، ما عنوان ورولېږه. د مونږ داسې نادره کړې وه. احمد ابن طولون د مونږ په مصر کې یوه شفاخانه وه، بیمارستان، مستشفا، 1,00,000 نسخې کتابونه تنا په شفاخانه کې، 1,00,000 نسخې کتابونه په شفاخانه کې.
شفاخانه کې به چې سړی مریض د هر موضوع کتابونه پکې ولي 100,000 نسخې کتابونه ولي. نن دې ټولې دنیا ته چیلنج او تحدي د ما ته راوړي چې کتاب شفاخانه کتابخانه وي. من د عزد الدوله ابن بابوي مستشفى د عزد الدوله دا هغه شفاخانه وه چې نوې په بغداد کې جوړوله. نو دغه امام ابو بکر رازي رحمه الله ته خبر راولېږي موږ شفاخانه جوړو. دا موقعیت ته راته انتخاب کړه. نن د دنیا ټولو کافرانو ته چیلنج ده. کله چې په بغداد کې دا لویه کتابخانه جوړه شفاخانه جوړه کړله، خپلو شاګردانو ته یې ویلې د ابوبکر رازي غوښې ورکړې. وایي دا غوښه په ټول بغداد کې هر چېرته راځوړنده نظارت یې وکړي. کوم ځای کې چې غوښه زر خرابه سوه هغه د شفاخانې وړ ځای نه ده. کوم ځای کې چې غوښه ډېر وخت پورې پاتې سوه زر خرابه نه سوه همغه ځای ما ته انتخاب کوي په همغه ځای شفاخانه جوړه سوه. د هغه ابتکار چا کړی؟ په شفاخانه جوړولو کې داسې ابتکار چې جغرافیایي موقعیت د طب له لحاظه داسې ځای انتخابول. نن ولې موږ محتاج یو؟ نن ولې موږ غلامان کړو؟ دغه علمي فکرونه وي چې موږ متاثر کړي ځوانان مو بل مسیر ته ځي. خیر د علماو، خیر د مسؤلینو، خیر د ناستو خلکو په مجلس کې علم را ژوندی کوي، روا یې خلئ، نشر یې کوي، په یو شي اکتفا مه کوو. الله عز وجل دې موږ په حال باندې رحم وکړي. شفاخانه په دمشق ولید ابن عبدالملک ابن مروان جوړه کړه. اتیایم کال د هجرت. تاسې علماو ابن جریر محمد ابن جریر الطبري رحمه الله وګورئ، داسې شفاخانه یې جوړه کړله چې په هغه شفاخانه کې 2 مریضان ډېر تداوي کېدل. یو ړانده، یو د جذام مرض مریضان. څومره لوی خدمت یې وکړو. د جذام مریضانو ته یې شفاخانه بیا په شفاخانې کې ډېله کړه، باندې نه را پرېښودل. وی تاسې مرض ساري مرض ده، دا بل چاته معدي کېږي. هر یو ته یې تنخوا ورکړه. دا ړندو ته یو قائد ورکړي او دا جایمانده ورته تنخوا یې ورکوله. ورته یې سوال به د چا نه کوي، تاسې به دلته یې، مونږ به د تاسې پالنه کوو. مونږ په اسلامي تاریخ کې یوه شفاخانه جوړه کړله 371 کالو د هجرت. علامه تقي الدین المقریزي رحمه الله په کتاب الخطط والآثار کې لیکي د شفاخانه مو جوړه کړله. دغه شفاخانه کې د مریضان د بندیخانو یعنی معنا د بندیانو دپاره مو شفاخانه جوړه کړه. بندیخانه وه د دنیا په تاریخ کې د آدم علیه السلام نه تر ننه پورې په دنیا کې په بندیخانه کې شفاخانه نه وه. د الله عز وجل دې موږ نصیب کړی. تاسې وګورئ نننیو غربیانو په 1900 هجري کې په میلادي کې اول شفاخانه دوی دغه وخت کې جوړه کړه. موږ 371 کال کې جوړه کړې وله. څومره لوی ابتکارات مو کړي چې نن د دنیا خلک هم ورته حیران دي. خو بیا هم هماغه کافر موږ خپل مسیر پرېښود په اختلافونو باندې، په حسدونو باندې، او د موږ مسیر بل چا ونیو، د موږ په لار روان شو، په هغه زینو وختل هدف ته ورسېدل. د موږ خام مواد هم دوی راواخیستل موږ ته. الله عز وجل دې وکړي چې د ما خبرې در باندې اوږدې سوي نه وي. الله عز وجل دې موږ تاسې ټول د الله د دین خادمان وګرځوي. یوه اخر کې یوه خبر کوم. دا څو ورځې خلک ډېره پوښتنه کوي چې مالیه اسلام کې څنګه. ما کوم تحقیق کړی حق هغه زمانه کې حق د اوس هم خو هغه زمانه کې ما بل تحقیق هم کړی، مفصل تحقیق مې بل کړی. مالیه په اسلام کې حرام ده. د 4 مذاهبو فتوا ده. منسوسي حرام ده. خو متأخرین علما وایي که چېرته یو نظام نه چلېده دومره اندازه مالیات ورته راخیستل روا دي چې نظام پرې وچلي. علماو فتوا کړې. دغه فتوا هم ما د امرو د جمهوریت د وخت فتوا ده. دا بله فتوا نیم ساعت که درته تحقیق ده په دې مسله. خبره اوس دا ده دا د موږ د علماو مسؤلیت باید موږ یې ووایو. علماو څومره مو چې د نظام مسؤلیت ته
نظام مالیاتو ته حاجت و ضرورت لري بیا د هغومره اندازه مالیه راټوله شي که نه تاسې به اورېدلي مکتبونه بند دي که نه هغه ښځې چې په کورونو ناستې دي هغوی ته تنخواه شته که نه اورېدلې مو ده دا خبر شته که نشته جواب راکړئ که چا اورېدلي په زور یې ووایئ شته زه نه پوهېږم چې دا هم ضرورت ده خیر د علماو ما ته نامه پرېږدئ دغه اسلامي نظام د دې لپاره قربانۍ شوی چې دما ورته ضرورت و دا مجاهد دلته قرباني کوي دما د حفاظت لپاره ولاړ ده د دې تنخوا لپاره به زه هم فتوا درکړم او ما دا فتوا هم هلته کړې ده ځکه دا تحقیق هغه چې ډېر نشر دا ډېر پخوانی ده د جمهوریت زمانه کې مې بل تحقیق هم کړی زه نه پوهېږم چې ښځه ناسته په کور کې درته 1,00,000 روپۍ تنخوا ورکوې او دا مجاهد چې ټوله ورځ ولاړ ده مجاهد وروره څو تنخوا لري 10,000 روپۍ تنخوا د هغې څو تنخوا ده 1,00,000 نو ته ما ته وایې چې ملا لږ کراره کېږه ته ډېر مه وایه ولې دین خو هماغه دین به کوم چې کوم ضرورت ته فتوا به سره منم چې هغه ښځې چې ټول پوهنتون مکتب ټول بند هغه ښځه په کور ناسته ده 1,00,000 1,000 تنخوا کور ته ورلېږي دا کم ضرورت کم ضرورت علماو زه یې نه وایم په ورځ د قیامت د علم په میدان کې د الله عز وجل ما نه بیا ګیله نه کوي ملت له ما نه پوښتنه نه کوي څوک دې دا ګیله نه کوي چې ولې دې هلته ویلې ولې ضرورت صحیح د مجاهد ته تنخوا ورکوي هغه او دغه ضروریات چې په کور ناسره چې تنخوا ورکوي بیا نو هم ته ضرورت بلي حسبنا الله ونعم الوكيل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين